ما ته چا ویل ته یو ډاکټر صاحب دی او هغه ډاکټر صاحب وی چې وی دهری دی ملحد دی خدای نه مانی نو ډاکټر صاحب ما ته وی چې را خلکو ته وی چې مال خلک راشي چې د نه جوړه نو زه ولا ګولې ورکم دارو ورکم نو چې کله جوړ شي نو بیا وی خدای جوړ کړم هلکه چې ته خدای جوړولې دا مال ولې راتلې خدای ته به دې ویلو کنه دارو ما درکړل او بیا وی خدای جوړ کړم مې دا ډېر قمقل ډاکټر د ده په سر کې د مازغو په ځای د غوا سوټه پرته ده د هوښیار قابل ډاکټر نه دی ډاکټر صاحب بېشک دلته منم چې ګولۍ تا ورکړه لیکن تا چې د دې مریض دا مرض معلومه او کم لاس د کېښود په نبض دا لاس چا درکړی دی الله او دا نبض چې ټوپونه وي او تا د هغه ټوپونو نه بیماري معلومه کړه دا ټوپونه په دې نبض څوک وي الله او ستا دماغ چې الله درکړي دا چا درکړل الله ته چې په بیماری پوهېږې دا چا پوه کړې الله او چې بیا دا کم لاس دې ړقي او ګولۍ پې راخلې دا حرکت په لاس کې چا پیدا کړی دی الله او بیا چې دا ګولۍ د کومو څیزونو نه جوړوږي هغه څیزونه چا پیدا کړي دي الله هغه د الله پیدا شوي څیزونه دې را یو ځای کړل او ګولۍ دې ته جوړه کړه او بوتل دې ته جوړ کړه او بیا چې دا ګولۍ مریض له ورکې او د مریض خېټې ته لاړه شي نو دا ګولۍ په دې معده کې حل شي نو د وینې سره خدای دا ګډه کي نو په دې ټول وجود کې چکر په وینه کې ووی چې کوم ځای بیماري وي هلته خدای پاک ورورسوي نو مې دا ګولۍ په دې معده کې ویلې کول دا د وینې سره یو ځای کول او دا بیا د درد ځای ته رسول دې پسې ډاکټر صاحب تا دننه اندرم پایه ورکوزه کړې تور پسې کوزېږي په دې وینه کې ته ګړې د دړه غځای ته ته رسې دا خو د خدای کار دی ته یو لاره لار دا چې تا د مریض له دارو ورکړل اوس دا د مریض د درد ځای ته دا ګولۍ رسول او په دې درد جوړول دا د چا کار دی د الله کار دی یو څو میاشتې مخکې د امریکې یو غټ ډم مړ شوی دی زه ورته ډم ویم دی ورته ګلوکار وایي او څوک ورته سنګر وایي او څوک ورته ګلوکار وایي مړ شوی دی مې تاریخ کتلی دی څه مایکل جیکسن نوم د اصل نه تور اواز ولا خدای ښکلی ورکړی خشته او په انګریزۍ کې به یې سندرې وې او په کیربونو ډالر یې وګټل ډېر مالدار شو تک تورو د رنګ نه افریقې والا او ځان له پلاستر سرجري وکړله اپریشن یې وکړه د سرمنې او هغې ته هغه خپله سرمنه لرې کړه څه چې ورسره کړي په دې وی پوهېږي اوس سړی سپین شو خپله سرمنې بدله کړه نور یې په ځان واچوله مکمل ځان له رنګ بدل پیسې ډېره ګټلې اوس د ده تاریخ لیکي د دې سړي دا خیال و چې زه به 200 کاله په دنیا کې ژوند تېروم دا را د خپل سوچ دی او د دې 200 کالو دپاره هغه د ډاکټرانو یو پینل یو ټیم جوړ کړ چې زه څه داسې وکړم چې زه د بیمارو نه بچ شم زه د بوډاپې بوډاوالي نه بچ شم او زما عمر 200 کالو ته ورسېد خیر ډاکټرانو په خپل اسباب ورته کېناستل سړی چې مري په دې وجه مري چې د زړه کار پرېږدي په دې وجه سړی مري چې مثلا د بیماري د کینسر د دانو وغیره پیدا شي ګرده خراب شي فیل شي وینه کې څښاک کولسټرول زیات شي وغیره وغیره بس د دې مال ته نه مخکې د بندوبست وکړي چې دا کارونه شي نو ځان له د دنیا ډاکټران ساتلي وو دی چې به چته هم څه په سفر یو جذب یې ځان سره د هغه خپلو ملګرو ډاکټرانو ډک کړو پیسه ډېره ده ورسره یو سندره چې وایي بلا ډالر یې ټول ډاکټران ورسره روان دي ګرې سترګو ډاکټر د غوږونو ډاکټر د زړه ډاکټر بلډ پریشر ډاکټر وغیره وغیره چې انسان ته وجود ته کوم ډاکټر ضرورت ځان سره ګرځوي بلکې زه راته یو ډېره ناشنا ووایم دا چې که ګرده مې خرابه شي څه به کوم نو ځان له کسان په پیسو نیولي وو هغې سره یې لیکل کړي وو باقاعده تنخوا به یې ورکوله چې زما ګرده که خرابه شي ته به ګرده راکې که سترګه خرابه شو ته به سترګه راکې
که زما اینه کې فرق راغی جگر کې ته به اینه راکې او که زما پړپوس کې فرق راغی ته ماله پړپوس راکې لکه دیم لس پنځه لس شل کسان مستقل ساتلی دي هغوی له هم ښه خوراکونه ورکوي په هغوی هم ښه خوراک خوري هم ځان سره ګرځئ ولې زه لاړم پاکستان ته ولته ناګهاني ما ته د اینې تکلیف ورسېد چې بس فورا ما سره خپل ډاکټر مې او سړی مې چې د هغه اینه لرې کړي او ټرانسپلانټ ما ته د اینه منتقله کړي زما وینه کې فرق راځي چې فورا ما سره دونه کسانی چې ما ته وینې مې راځي یعنې دونه ځان سره ډاکټران ګرځوه ځان سره د پرزو خلک ګرځوه اوس پرزې خو ځان سره نه شي ګرځولی که نه ځان سره چې ګاډي کې ځې سټپني به ځان سره وړئ ګاډي کې چې ځې د ټایر د بدلولو سامان به وړي ځان سره خلک وړي نو ځان سره سټپنۍ تیارې ګرځولې ضرورت مې راغی چې ما ته سړی هم تیار او ډاکټر هم تیاري او دا ډاکټر د اپریشن سامان هم تیاري چې بس زما او ځان له چې کوم محلونه جوړ کړي محلونه هغې کې هر وخت جراثیم کش داروګان چې داسې جراثیم پکې نه چې هغه زما وجود ته ولګي او لاسونو کې هر وخت دستانې چې د امریکې صدر سره به ملاوېده نو دستانو سره چې بل جراثیم ما ته ونه لګي او خوراک ډوډۍ به وله ډاکټرانو په نګرانۍ کې تیارېدله ابه چک شوه په مشینونو چې زه ښه ډوډۍ دا اوس دا شپږ اووه میاشتې مخکې سړی مړ دی ته زړه خبره نه ده دومره احتیاطي تدابیر او دومره ډاکټران او دومره خوراکونه لیکن چې رب العالمین ته به خپل اسباب استعمالی چې خدای په دې اسبابو کې ته طاقت نه اچولی قسم په خدای کې کار کوي د پړپوس بیماری ورته ولګېد د سا بیماری ورته ولګېدله او ټول ډاکټران ته تاو دي او په امریکا اسپتال کې داخل شو او د دنیا پیسه راله او چې څومره دولت لګي ولګوی خو چې زما دا مسله ټیک شي زما رونو 50 سال کې کم و بیش کې د دنیا نه لاړه ومړ شو شپېتو ته مو نه رسېد او یو ته مو نه رسېد اتیاو ته مو نه رسېد 200 او 250 خو ډېره لویه خبره ده د مارونو دا مرګ د چا په لاس کې دی د الله په لاس کې دا ژوند د چا لاس کې دی د الله موږ صرف دقه لارې به جوړو ما د بجلی تار خور که بجلی زه نشم راوستی که شاته نه د توربیرې نه بجلی راله خو ما ته به راورسېږو که د توربیرې نه بجلی نه و ما ته نشي رارسېدی ما ځان ته پیپ ولګه اوس که ګیس و خو ماله به راشي او که ګیس نو ګیس هغه دی نه د ګیس څه ورته وایي لکه لوډ شیډینګ دی بس خبره خلاصه ده زه به خپل اسباب استعمالوم خو دا اسبابو پسې چې کم کار کېږي هغه د چا لاس کې دی د الله او الله ګورې که ته وایې چې داسې جوړ خدای کولی نشي نه کولی شي حضرت مریم لا ماشومه پوټینۍ ده او زکریا علیه السلام ته وسپارلې شوه ځکه د مریم مور د زکریا علیه السلام بیبي وه قرآن شریف کې الله فرمایي وکفلها زکریا نو زکریا علیه السلام ولې جومات کې ورته کوټې کوډګۍ جوړه کړله ځکه د امام لور به د ټولو د استاد لور وه نو دا به په دې جومات کې لویږي قرآن شریف کې الله وایي زیره ځانه نه ویم کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو ځل نه چې کله به هم زکریا علیه السلام کوډګۍ ته وردن نه شو جرندې چابیانې د زکریا علیه السلام سره دي زنځیر به دا چولو نو چې جرنده به یې کوله وکړه وردن نه به شو وجد عندها رزقا مریم سره به روزي پرته وه او داسې روزي چې د اوړي میوه مفسرینو لیکلي دي په جمع کې او د جمع میوه په اوړي کې زکریا علیه السلام به د تپوس وکړو یا مریم انا لک هذا مریم دا میوه د کومې ده دا خو ما جرنده در پسې والې ده چابي خو ما سره ده دا میوه خو په دې سیزن کې شته دی نه دا خو د اوړي میوه ده او په اوړي کې خو دا د جمع میوه ده دا دلته څه کوي دا د کم ځای نه ده بیبي مریم ورته څه وایي قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه ده ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې چاله وغواړي نو بې حسابه رب العالمین روزي ورکوي نو خدای بې سبب هم چې چاله ورکوي ورکولی شي دا نه چې خدای اسبابو ته محتاج دی مونږ محتاج یو اسبابو ته الله نه دی مونږ چې کوټه جوړو ګلکار نقشې والا سیمنټ سریه دا به راوړو مزدور لیبر دی به کوټه جوړی او الله چې اسمان جوړو یو کن اسمان جوړ شو
نه نقشې والا تاجر شته، نه انجینیر تاجر شته، نه ارکیټیکټ ته، او نه اوسپنې ته، او نه سریې ته، او نه سیمټو ته، او نه باجرې ته، او نه ګیلکار ته، او نه مزدور شته. ځمکه جوړوله کن. الله قرآن شریف کې فرمایي ځمکه مې جوړه کړه، غرونه پې د پاسه میخونه ووال، بې د لیبر نه، بې د انجینیر نه، او بې د یو انسان د مدد نه. الله د چا مدد ته محتاج نه دی. نو خدای بې اسباب هم کولی شي، الله اسبابو ته محتاج نه دی. زه چې یو کار کوم زه به د هغې دپاره سبب استعمالوم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی، نو نیک سړی جومات کې به ناست و، د الله عبادت به یې کوه. نو یو ځل او دیاړي مزدورۍ له به نت یو ځل کور ته راغی، نو ښځې ته وایي اوږې د خوراک څه شته. نو ښځه ډېره سخته غوسه شوې وه چې ته جومات ته لاړ شې او بیا راشې، نه اوړه راوړې، نه د کټوۍ سامان راوړې، نو زه د کوم ځای نه درله راوړم، زه خو مزدوري نه شم کولی. نو چې دی راغی ښځې ته وایي څه شته؟ وایي څه هم نشته. تا څه راوړي دي؟ څه پاخه کړي؟ د خدای بنده ورشه چې ته مزدوري دیاړې وکړو، لږ راوړه مونږ موږي یو، بچي دي موږي دي، ته به مو خورې. دی راغی جومات ته بیا راوخت، جومات کې الله ته ودرېده، یا الله نه مزدوري راځي او نه دیاړي راځي، راکې به یې راغله، کې نه راکې زه دې مړ شم، زما ښځه دې مړه شي، زما بچي دې مړه شي، خو بس تا نه یې غواړم. نو ساده د خدای پاک دا کار کولی شي، خو داسې خو نه کوي که داسې کله کله خدای ښیي چې دا کار کولی شم، خو دنیا خو د اسبابو ځای دی. الله به وایي چې تا له لاس مسله در کړه، ټوله دنیا لګیا او ټاټکې چلو، نو تا کې سان جروت و چې ته ټاټکې نه چل. یعنی یو عام انسان یادو، عام انسان چې داسې نه کوي چې اسباب نه استعمالوي، نو الله به دا تپوس کوي ولې داسې کوي. بهر کې دی خو سوچه دی، پاک دی، زړه کې سوچ پروت دی. دی اوس راغی جومات ته، 2 رکعته نفل یې وکړل، الله سې اوچت کړل، یا الله نه دیاړي کولی شم نه مزدوري کولی شم، که دې راکړه خورم یې، که دې را نه کړه بس زه دې مړ شم، بچي دې مړه شي. نو کور ته لاړ، نو بیبي ته وایي څه شته؟ او تا سره وړي دي چې څه شته؟ لاړ شي باروزي 2 منټه پس راځي څه شته، بیا وځي بیا راځي څه شته، څه دي؟ دی بیا راغی جومات ته وایي خدایه نو بس نه صبرېږم، ښځې راله پیغور راله بیل راکړه، که راکې خورې که کني دا ښځه دې مړه شي او زه دې مړ شم. بیا 2 رکعته نفل وکړل، خدای ته وجړل، بیا کور ته لاړ، ښځې څه شته؟ ای د خدای نیک بخته، څه دي؟ تا څه راوړي دي؟ څه دې کرلی دي او څه دې راوړل؟ بس راشي او څه شته؟ بیا لاړ جومات ته، بیا رب العالمین ته په ژړا شو چې خدایه بس نه کېږي، راکې به. چې راغې بیا ښځې ته وایي ښځې څه شته؟ وایي سړي راشه ناشنا لوبه شروع شوې ده. څه لوبه ده؟ پخوا به دې کورونو کې میچنې وې، موږ کله خپله کور کې دننه میچن وه، د ټولو خلکو کله د میچن 2 پله او به یې تاول، په هغې به یې دل کوله، داسې ده که نه حاجي صاحب؟ او په هغې به یې مسالې وړولې، او بلکې زمونږ د امازو ګړی کې نکاح نه وه، زما 2 نیاګانې دا د امازو ګړی دی، اصل د مولوي صاحب والد صاحب د پړانګو دی، محمد